د حافظې ښه کول. لومړی کله چې یو څه هیر کړو لامل کمزوري حافظه نه ده بلکې موږ د راپیدولو وړتیا نه لرو. د راپیدولو لپاره زیاتې طریقې موجودې دي. ټولې طریقې د مغز د ښي برخې د انځور کونې حصه کاروي. که چیرې له خپلو 5 حسونو سره یو څه تړاو ورکړئ نو په اسانۍ راپیدولی شو. له لنډمهالې حافظې څخه اوږدمهالې حافظې ته د انتقال لپاره تکرار اړین دی. ډیر کسان کله چې اړینې چارې یا شیان هیر کړي نو له خپلې حافظې شکایت کوي، خو دا ډول هیرونه کمزورې حافظه نه ده. زموږ مغز هر هغه څه په یاد کې لري چې موږ یې تجربه کوو. ستونزه په دې کې ده چې موږ رایادولی نه شو او نه په رایادېدل خپل لاملونه لري. که چیرې موږ چارې او یا نور څه ته له یو ځانګړي بوی، غږ، لید او یا خوند سره تړاو ورکړو نو په اسانۍ سره یې په رایادولی شو. په دې اړه څېړنې هم شوي. د یو ښوونځي هغو زده کوونکو ته چې د ازموینې لپاره یې چمتووالی نیوه د زده کړو پر وخت معطره شوي چاکلیټ ورکړل شوي وو او د ازموینې په ورځ زده کوونکي په 2 ډلو وویشل شول. د یوې ډلې ته بیا هماغه معطره بوی لرونکي چاکلیټ ورکړل شو او دویمې ډلې ته یې ورنه کړل. کومې ډلې چې په 2 ورځو کې چاکلیټ خوړلي وو تر نورو یې زیاتې پوښتنې ځواب کړې وي. له بل څه سره یو څه ته تړاو ورکونه یوازې 5 حسونه نه دي بلکې له پیښو سره هم که څه تړاو ولري په اسانۍ یې رایادولی شو. لکه کمکله کړنو سره د یو څه تړاو. که چیرې داسې حالت بیا ووینو موږ ته یې پخوانۍ بېلګې او ورسره مل نورې کړنې او خبرې رایادېږي. بله طریقه یو څه ته د بل څه نوم کارول یا د یوې ځانګړې کلمې کارونه، لکه یوې شمېرې ته د 562 بېلګه یا 5 = چمن، 6 = میږي، 2 = شپونکی. دا طریقه هم په حافظه کې د پرتو خبرو په رایادونه کې مرسته کوي. د رایادولو بله طریقه تکرار دی. څومره چې یو څه زیات تکرار کړئ همدومره یې ژر راپه یادولی شئ.